بمه وانا ويت برګیتا وای کلاس کې به خپل تنه نه وکنه ته برګیا تا به زوالي والي خو دا درنې خبرې دي په دې منګ نه پیږو هذا قولا يا بريك سوق دي سيريزي هذا قولا انت الخيال كواخا هذا زما داخل کومه دا دوه غړ بریک ویو دا خو کانټینر نشینی ولې دومره بریک زړډیم بګیږي دا راته وای مرزا صاحب کنه هم چې تاسو واده کړی دا کو نه دی دا راته خبر وکړي اوه وی ټوله مې کوله مال نه راکوله ډېر ښه ټوله مې کوله مال نه راکوله په پنجابیانو یې خرڅوله مال نه راکوله ډېر ښه ډېره نه مخکې وایې جي سرخی پوډر به ورله ډېرو مګل سرخی پوډر به ورله ډېرو مګل په دلالانو به خرڅوله مال یې نه راکوله ډېره نه ډېر ښه یو ځل بیا جي مخکې وایې بیا پکې نشته چې څوک پرشتې له ورلل بورقه په سر به ګرځوله مال یې نه راکوله ډېر ښه ډېر زبردست په خولې دې خوند کوي مرزا صاحب بورقه په سر به ګرځوله مال یې نه راکوله کوټه مې ورولېږلې خبرې وټکوي خو مال یې نه راکوله ډېر ښه مرزا صاحب خو یاره مرزا صاحب ما مه ورلېږه دا څه ویل ما ځکه مه ورلېږه مرزا صاحب چې تا له دومره له پوخ کړی دی که نه نو لکه دا کس راخطا دی روانې منډې وایي څه چل دی خدایه خیر مرزا صاحب ریډي که خو زه په کړو باندې اړول یم خدایه خیر مرزا صاحب دغلته رانه چا سیکل پټ کړ دا څه وی نو سیکل څه اټه پټه شته نمبر پلیټ پې شته نو سی پې لیکلي سیټ ته وایه ښه لکه سیټ ته یې رانه واغېسته ډېر ښه غل وغواړې روان دی مرزا صاحب سړی نه موقع وي چې وردو ورپسې ځي ټیک ته بچې د دې څاګانې ماله کور کې څه څاګانې پرېږده ښه مونږ ورپسې ورولو غم مه کوه هلکه ځان ډېرې کړه ریډي مرزا صاحب کړې ګېر که ګورې ښه او که نه دې ځای ته نوي بدلون شوي دي کړې ګېر خو ما نه خرش تباه کړې اچھا مرزا صاحب پرېږدې دا وطن مرزا صاحب لار راکړه خدای شته چې درې وینم صبر وکړه ته کوډې روان شه کب کو لاړه کوم دی چې لاړه ځه ورپسې کړه خو لږه ټیکه راکړه कैसे आजा तुम्हें जैसे कैसे مرزا صاحب دا څنګه تراشه دی خو ودرېږه هلکه تا نمبر پلیټ ټیک کړه مرزا صاحب همدا دی ویسټ ته وروره داسې کار وکړه زه خو سیټ ته ولاړ یم سیټ ته ولاړې که داسې کې واډه ته روان دی ښه بلکل مرزا صاحب دا راته خوني ښکارېږي نه نو په دې خبر د چا نو سر دی و ولې ما څه چل کړی دي ته دا ټیکل وډراوه بس ټین که راښکه پلټه ته څنګه را پردې سیکلې پټې ما خو سیکل نه پټ کړی ته سیکل پټ کړي زه خو پې هسې ورته ولاړ یم خواته ها او دا ته به وایې دا تبر او دا ایسله راغوښتي دا راته ووایه په دې باندې د ونو نه پوستکي راړم ښه تا نه بس مونږ ټاڼه کې ښه خشته نرۍ پوستکي را جدا کړو ته سیکل روان که مرزا صاحب زه خو مونږ په دې غلې را روان کېږي زه به بدې ښکارم ما سیکل نه پټ کړی دا د بل ضمانت د ولاړ دی ته سیکل روان که سیکل روان که مخکې کټانې ته مخکې ما سیکل نه پټ کړی ته به خبرې کوو که چې راځه شابه لکه مخکې شه ورګه خبر وکړه ولې ما څه چل کړی اوس خپله د غوږونه پرېږده مخکې آیا دننه شه زه به خبرې وکړم ټیکې مه څه چل کړی سیکل دې پټ کړی دی خوله دې مه واډوه ډېره غورې ښه ګینې داسې کار وکړه که نه چې دله خیر یو درې چیټرې لا ورکړه او چې صرف داده چې داده شي چې دی به ډېر پردي کارونه مومري مرزا صاحب ده په 844 ته په ده باندې ځکه یو خو ډېر قتل نه روان و بل یې سیکل را پټ کړ نو قصه درته لږه درنه ده که نه او نور به ما به یې څه ورولیږو ته دلته لږ کښېنه ښه دلته باندې وې پهلې چې یو اخري ترخې چې په ځای باندې وتړځې دا به راځي که نه هلکه چغې مو چغې مو چغې مو که نه په قهر اخته شي صاحب دوی ستومانه دی خو بله چغه دې وویله که نه نو یو دفعه راباندې بل هم سیوا کړو کښېنه او ته ووایه څه خپلوان یې څه شته تاسو خپل مل شته څوک دي ګوهر جان چې متره دی
هغه د لونخوار والا لونخوار کې جوړېږي نه ترمزو کې اوسېږي کټورمزو کې او پیژنم یا ولکه دا ته کارو کا سو کو پس ورولې کا وراشه چیسي بدوان راسو کې پردي مې اسکل په کې به بیړې دې دې لاس ځانولي ما وځه ګلا کې دا کله خبره دیو کو پردي و کو خپل خو برابر شوی تا سره نه کوم تا پټ کړی ما جواب په ټولې کا وچا به سړی راغلی په خاطر ما دارته ول ډیرو کا او ته دال ماش ولا روړه کړه وګي خونی بچي وګي ما ها اور په مور کو ډوډۍ او ډوډۍ واره مې یو کم چیرې په سر باندې مې درد دي دالندار چې په کې واچوا ټیک ته اوس پاتې شنه کاوم ملوشي علاجي والا علاجي چې ما وځي خیر پر ډیر خيخه امسين ده بوم وتميلي تبي كويدا وتكشيا كنت اخوي وشو بهم خبر شي بيكوني دسنا ويبي درسنا بهم مغالك جيل تبوتلي دي بيخبونيات ونباسا دسالكو افرايدي يا دم ساده بولو هذا سكان كان شتريشتا اوري لا يجيكو جيبو ولا وريد الشمال وينو تي هم ماي نزي ما ميم نسوكم سوکما په مال حالت د سترګې خړې کړې وي اوس ضمانت نه دا هغه وخت ما ته خور ویلو چې دا ارسس دادي ته پرې بس دا خبره مچې نو خیر دارین د خور زویری کنه د خور د مخه په سیلار شه یا د خور د مخه په سیلار شه ما ویم ترېشتا هغه په ستري ځه ته بس دا غمونه مکوه ستاسو خبرې زیاتې دي ستاسو چې څوک سمه خبره ده کوي بیا ستاسو خبرې زیاتې دي پټ سترګې ولې پټ سترګې ولې پټ سترګې ولې نو ته ته پس پټ سترګې نو داسې پټ سترګې چې لکونو په جیداد یې راته پاتې شو سه ضمانت نه دا خدای ظالم نو غلا سلا کولا سلا غلا کولا نو غلا نه دا کړې هم دا چواګي وي وته سیکل پرې هو دو او دې وته صرف ولاړو پولیس پیراله ها پولیس پیراله نو کارې سو چې دا غلا سیکل واغشتو نیم کړه عقل کار کو نه بداسې کار کو ساده لري نو عقل استام کار لګي کنه خدي ګوره پدې لانجو کوجو کې مونږ نشو اوس کو ته تلالم بیا وګ چې دیم کنه مونږ یو دې کار کوي ما ته پته لګي ته پته لګي پاس ها اکه سمسیو کا ته پته لګي کټوي سمسو کې بل دقه خوراک تناست نو ټک ټک نه کې زبر خرج لكم اللي اخلي لك اسم سكوبه اي بقى اختشي ايه خيجي سيدي وای رګراشه کړو خدای پاکه څنګه مراوستې زه تا ته غل ښکارم نه غل خو ته زه ښکارم زه غلی ما ته غلنی دا اریوي مونږ و بیا بار ملته ټولو تختی وی را غل دی او دا غل دی نو سپورې د مونږ په پاکستان کې د غل پټونه لګېده چې دا غل زم کوټي دا کېدی چې بلی او ما ته جنګي دې کې څه پته لګي نه خو هر چاته پته ده چې دې کې منځ کې یو شته او هغه کله تا جنګوي او کله ما جنګوي نو څوک په یقین کوي ته ما ویل پرې ته ډنګي ماشه دی ما خوري ها ډنګي ماشي دی ته خو هم نه ډنګي ماشي نه کوم السلام علیکم مرزا صاحب وعلیکم دا د ترمي ولا راوستي السلام علیکم جی السلام علیکم خیر دی خیر دی ټیک ټاک دا ته چې مو تصور کړ زما دا وروړې پس کې ولې سلام کلام کومو کو درې واسکټ ورسنه پټه لګي چې خېزه ډار کورانه نه شکر الله رحم دا خو یو ستار ارواره چې کم دی کنه یو خو سیکل پټ کو بل وته غټ پورو چانه هغه سر وو نو مونږ دا غینم بچ کو یاره جدو خو والله کو څه پور چته میګي مړ کړی دا ته پر علماء ورکم چې اوس اوس غونډه شاکروړه چې مې سچې مې پیزاله پخته مرزا صاحب دې هم سپورټ کوي ها ورګه جی یو منټ تاسو مال لري راکه زری روانه تاسو کو او کا ډېر ته کا دا ته تا خو زه 500 روپۍ ورځ در کوم نو خدای دې سره خلاص مکه نو تا په دې سخاسي کل څوک ټول چې تا پټاو هغه 500 روپۍ خو چې راکړي په هغې خو زه د غربۍ ډوډۍ خورم او کار نه مې ولېږي بیا مې تپوس درنه کړي زه خو غل یم ته ماته غل وې خو ډېره مه وهڅه وکړه دا بلکه دا چل څه شوي ما پرېږده شابه دا دغه ته مې خپل ولې راسټې مې راوالي که نه سترګې مې تېروه تا ویل خشاک نشته چاچي مې ویل خشاک نشته ته چې زه به خشاک پسې لاړم هلته هغه نولې شانته نه دی چې را روان دي بیا چینجې را روان دي د اور پسې مه وکړه هغه راته ویل زما خېټه خرابه ده زه سایکل ته نه ښه
دا کېنو ته ولاړو او دوی راځي روان کړم خبرې دې نه پرېښودم چې ما به ورته خبره کوله د خولې درمند مې رامانې وکړ. دا به ټیک شو دی خدای د سر خلاص اوسه پرو هغه سپي پټوله اوس فکرونه ته کار وي زه دغه مکه زه سره صرف سره خبره کوم. دا یاد ته که مشغول مې کار پرېښودو که نه دې ټولې دنیا ته به ورکېږم په تصویر کې کړی نو ما ته ستا پته ده سرجي وایم دې به ما سره زما په ضمانت پرې نه دی. یاره تا ته راټانه دونه سپکه ښکاري چې مونږ به ته به راشي او په ضمانت پرې درته پرېږدې. یاره جی تاسو ویله که تا ګورې په غلطه اشاره وکړه ګلخان تا نه ډاډه ته ناستې تا خدای د چونډونه خلاص کا ته اوس ما ته دا چلونه کوې د هغه نه پټه په لار ورسره رالي څه دې وکړل څه مې نه دي کړی مرزا صاحب په ضمانت کې دې نه څه کوس کم نه راټوپې ارزانه کوس کم اوس دې ریټایر کړم. سرجي اب مولیان صاحبانو وی چې رشوت اخیستو ولا رشوت ورکول ولا دواړه جهنمي دي. خبره ما د سره نه شکر دی خدای مې دې منافقت نه ساتي. سرجي زه ډېر عزتدار یم او په دې ټول علاقه کې زما خلک ډېر زیات احترام کوي. کو چاته پته ولګي چې زما ورور په سایکل کې یا په بل څه کې دی جیل ته بوتلې نو په شرمونو به وشرمېږم. یو کار کو سرجي زه د دې سایکل هغه غل نه لري ابه دله زه راولم او دې زما په ضمانت پرېږدم. شو ګولګه بس مرزا صاحب چې سړی د راوړي نو موږ په دې څه کوو اوس د کلي د ننګ او د ناموس خبره ده که نه. بالکل جی بالکل. نو داسې کار وکړه بس صحیح ده ستا ضمانت ظالم دلته درج کوم هلکه را سړی ورته پرېږده پرېږده. څنګه به دې چپېړې خېجولې او دا وروسته به پکې 3 قدمه لاړې او بیا به دې لکه د سړنا رامنډه کړه. خو سمه خو له وګړي د ابوجان د باندې پړسوم نو زه خو غل نه یم ته کو غلی او کو نه خو تر دې راغلی هغه ته روزه السلام علیکم. خو به یې راته کړی وې بلکې څه پته دی ډېر چغمه سرجي تاسو د ما خپل شریکان نمبر هم درکړ موبایل نمبر هم درکړ صحیح شو جی. ته څه کوې لګې لا زما تبر دی زه پې ځان له سټې واما ډېر بدتمیزي به نه کوې ښه ولې ما خو غلا نه کړې جي پاسه نه کوله اوس پته نه ګورې درې الټا یا بس ټیک شو سرجي زه چې زه شاوره ده بوله شابه ده بیا دې ورانې ته مخې جوړې الله دې مال شي تاسو به پکې دا غټه ورکوټې خو پکې پیژنې که نو میلو ته وګوره میلو ته د خیال یې را راکوټې ما ته به کاپیو غاښونه یې نیولي دي. یاره مرزا صاحب ما ته داسې ساده ګلې شانتې ښکارېدې جي. السلام علیکم په تشو کټونو باندې دا چې ګوره چې کله کور ته راشم ماما مې بني پته نه لګي چې دا په کوم طرف باندې ځي. ماما دې خوړې ماما جي بخیر علي. المقام يجيبكم لا السلام عليكم. وعليكم السلام يا خدای مسلمانه مسکه په کیا بس راوړي همله دی فقیر ده تويا امامي مسجله مامي السلام عليكم څنګه دې ته به دې مامي نه تر روانه ما چا بلا ما یو خبره وکړه سره بل به کومه بیچاره کاسه را باندې منم دي ما دې ور کنه وی کړي دې خدای پوجي وی ګل به وړي ساده ګوله بچي دا سره چا ګپ له ګولې انا ما دخل پته نه لګي کنه ما وعده نه کړې هغه څنګه هغه داسې کنه چې زما پوزه شته او غول مې خوري هغه څنګه چې واده مې کړی ویم غول تا نه ویم یې سوزه کړم غول ما خپل چې تا سره مې واده کړی دی یعنی د سیکل وسیټه خپکیګه مګه نو یې کوم څه چلو شو ویم دا تاسو ته کوم مطلب خبر لرای چې څه راغلی دی ادا څه کار خو یې کنه ولی خیر خو خیر ماما جي حساب کتاب راغلی ما حساب کتابو څه شي زما نور ضروري ته حساب ورکړه او ما دې راکې او د خلکو ته مې چې ساده ګل څه څنګه دي دا به زموږ په جیدات باندې څه کوي ولې زما مور نه بس تا خورڅو ما ته پته لري خو چې کوم وخت وفات کېده ادا دې وبخي ما ته چې وروره د ارسمه ته در بخلي خیر کنه بیا سړی زه ته یو تاسو کوم ویم یا ساده ګول ما ته دوه چلاند پتیلو څه کوي خیر رانده پتیلو څه کوي نو چېګه اوس په مرګ سټلو باندې څه کوي ولې دا غواړه څه مثال خو چېګه ټټ دلته کې نو ټټ هلته کې ته زموږ په منځ کې ګوتې مه وهه ته زما مامي زما زمون دی دا مې مور لور دی زه اوس خپل حساب کتاب کوم ما یې خپل حصه راکوي ګنې دې ته وګوره دا پختې ویله ټولې ګډې وډې کومه خویا لږه ګزاره کوه ویم داسې کار دی کنه چې زه به یې تر سره خبره کوم ته هم مه کوه زما د تره په دې کې څه کار دی
نو ته څه کې څه غواړې بچي دا خو هر څه ما ته پرېږدي که نه هداسې تا ته پرېښي دي نو ولې زه مړو مه څه زه خو یې زوی ما نو ما ته پته چې دې زوی ماماجي زه نور نه پوهېږم خو لاسونه مې ماله خان چې دی که نه په ځمکه کې او په دې کور کې دې کې به زما حصه ښه مزېداره قد قطاردونه کړي او ماله بیا راکړي بیا راځم ګنې مړي به وکړم او د کوپړو قطارونه به ودروم او دوی نو سیلابونه به راولم بیا به پکې لتې واخلئ هماغه دی ښه داسې دی سړیه یعنې بې خبونیاتي به ښه غوزاره نه کړې ته به ورسره و دې کتل تا وایي جیل ته پسې لاړ شه زه هم چې جیل کې غوس شوی وم دویم ستا قلپزې دی ما راته داسې ګپ لګي نو دغه ځای کې خو ګوره ښځې نه پوهېږي چې زه هم نه پوهېږي نو بیا خبره کې مه رادانګه خو لکه مشر په کولو کې رادانګي بس قلاره کښېنه ګورم به ورسره خیر خو څنګه لکه د غلو پټ پټ روان نو ما څه تنچودو خو نه ده کړې ما خو بېګناه بوځي په مخه تڼۍ ته زه به په کور کې ناست خو نه یم هلته مې په عملیات کې بند کړي او دلته مې ته په کور کې بندې زه بهر چکر نه وم زه چکر وه داسې کار وکړه هغه بره پټۍ نه دی د هغې په سر اوچونه ولاړه را هغه و شابه زر وړه شابه هغه بند سره یادې هغه بند سره چې ولاړه را ښه اچھا بس ورځم بې او یو ګورې پنځول خلکو سره ودرېږه مخه خو چې ګورم نو څه ګیري چې راځي زما سر له راځي ستا خو په دې پروا هم نشته په دې خبرو دا خلک د پیش ته پیشم خان راځي ما جیل په سترګو هم نه لیدلی نه مې والات لیدلی او نه مې شکر الحمدلله اوسه پورې داسې پردی تاوان کړی نقصان مې کړی او بس بر راخطاړی بر راخطاړی دی هغه تصویر چې په تاڼه کې لګېدی اوسه پورې لګېدلی چې بل څوک هم څه کیس وکړي ما پکې بوځي ښځه بس هغې ته غم مه کوه خو سیده لاړ شه او چې ونه ووې سیده کور ته راځه ځه بس صحیح ده زه شابه بیا بیا راکاږه ما ورې کاږه ځه چې دا څه پلان جوړې دي نو دماغونه یې خلاص کړم یاره خو یتو تل پاخه شو خرو مړه شوي زاره یمه به سنډل دی به خوړل مشغول بونه ډېره کمزوري ده او د ټوپک سره مې ټوقې مشغوله کړه مشغولاګانې پرېږده صاحب سره ودرېږه دا ته ووایه لکه چې تا باندې خو هغه کیس لا پروت دی که نه نو هغه هم له اوسه پورې ونه لیده او نه دی بیا هغه تره راغی اوس څه کې توتړو واوره میرزا صاحب تا ته وایي ویرتوړتوړو خوشحالېږه ډېر مه دی تا ته وي ما ته دې وي خو ده ته دې وي جی تاسو دواړه ته مې ویله توتړو نه نو دا سنیټری پیپ درته زه ښکارم چې ما ته یې ټوټوړو وي خدای ستره سنیټری پیپ نه تیاره تړې لبو ورته ښکاري داسې دا غوږونه وپیله سره کم دا ته توغه دا غټه پټه وردي مې ټولې ده زه ته وایم څه کې توتړو دا خو زما ډېره غټه بېعزتي چورو ده دا لږ ګورې کو بل سوي کنځل راته باقي ونه کړي سړی ګیر ته خانده مو ډېر خوند به سره کوي چې تا ته وایي تړتړو لکه مه خانده خلک دي وروره څنګه ښې نه ګپ لګو خپلو کې ملګری م دی یار م دی صبر وکړه بیا ته تپوس کوم خو ته دا خوله بنده کړه ښه صحیح ده د ګل خان تانه ډار یم که نه یو کیس ته باندې تېر شوی دی او د بل ته ځان مه جوړوه نو خو په رضا کې درته وایم ما ته غوږ کې پټ تا خوښه څه کې میرزا صاحب ډېر خوند به سره کوي په خدای باور وکړه ډېره غټه بېعزتي مې جوړ سړی ګیر کا مخ کې په خولې وله لاس کې دانې ما څه چېر کړی دی ولې ما څه چېر کړی ودرېږه تا نه به سر څه خو دا چې سړی ټانې ته مخکې کا ما خو څه چلې زه یم چې څنګه زما وروسته ورځ یو چرګ پټېږي نو ولې دا ورپسې ته راځې نغله غلاب کومه او سیکر هم پټومه سیکر هم پټې ښه لکه هغه ته جانه مزګوه نه هېڅ څومره ته مې راځه چې زه لوبیا در بازار کې والم ښه شابه چې بیا ته دعا کې ښه راځه ګولي راځه میرزا صاحب دا هغه غل دی چې سیکل یې پټ کړو او زما روغرې ته چې مخامخ ودرولو بیا دې وتښتېده دا هغه غل دی
هغه داسه سپار دی لکه ته سیکل غلاګانې کې کلم را پټوما ها او چرګم را پټوما او جزم را پټوما خلک دې نه بعد دې جست اراده را نو د جس پایې ته بتا سپری دی یرا پری بمی دی یره جس شنډه دی خوا کې نه حاجی حاجی کینا غل سره خو ورستو ګورو جی جی خو ډېره غټه بېزتي مې وشوه ولې چې بیا ولې بیا پکې دقه ته ورته وګوره هغه یار ترې هغه دی بیا مې دننه کړی دی ته راشه دې خو وګوره پاسه ودرېږه زما خوله بل ته خوله بیا داسې چل کړې تا خو زه په شرمونو خو چې ګورم دومره خو سړی هغه خرم نه ډبوي څومره چې دا راولید وي او ډبی دی نه خو دا خو زه په خیال یم چې زما په نصیب کې داسې لیکلي دا شعر اوس په موږ پسې لیکلي دي برناقه مې را روان کړي او ایسته مې دانې ته راولي ښه مې وډوئ تا دوی ته څه وي چې تې راوستې ما ورته توتړو ښه نو په دې راوستې چاړه مار اوس په دې خبره به ورسره زه اوس صفا کړم ښه او به ډایرکټ د دې جیل نه وباسم او ډوډۍ مې ونه خوړله سرجي اصل کې مونږ سره اوس خشاک نو ما دته ویل شه بر پټی ده کنه نه الته کې اوس توتو نو ما وته مارته مونږ وړه نو چې څنګه تاسو ته پلار کوي چې دا سری ناغه تاسو ته توتولو والله دې باندې یو ځل کړل بیرځه بېزتي شروع را صبر وکړه تاسو خو ماته دا خبرې انګړه پیټه کې واړولې که نه نو په اصولو کې راته دنه ووایه تا دې ته وویل کو ماته دې وویل سرزي ګوره ته مشر یې او دا کشر دی خلک مشر ته خبره کوي که نه نو ما تا ته یې وویل توتړو چپ